چې چیته لوړ شو بس بل ځای چې مو غم واخله دای پسارکه در پسارکه مو غم السلام علیکم مو وی چې تاسو به نوست یو حاجي څرنګه یې ښه ټیک ټاک پته دې نه لګي چې بالکل غیب یې که څه شی دې کېنه که نه چې تا لوړې یاره په کورون چې تاسو دواړو لا ګورم که نه دومره خوند کوي که نه ګوره هغه د ګیره یې پرېښې څو پېرې مې تاویلې دي دا تر څومره خوند سره کوي تو په دوسې بلډ راښکلی لکه په بنجر پټي کې چې سړی ټیکټر وچلوي لګي دا پرېږده چې څومره قبر له قریب کېږي نو نور هم توزه کوي باسې که څه کوي د مو د نیکه په ځای که څرنګه جي دغه چې یې تم ته ډورېږي بېله دا بد راته ویلې ګورې پته نشته چې مخکې به دې تا انجام سوي درته دا دله ته وسکلی ورکړه که نه چې د تا انجام به څه وي نه ته موله دا ووایه چې مو په شنې په دوو ټکو نه پوهېږي خلا دا وخلا اوس که رانه مشر نه وی په کورون چې یو خو مهربانده ځان والو حاجي او یو مې ته راګېراولی ګوره چې نه پوهېږې خاموش ودرېږه زه یې ته بده خبره خو ما ته نه ده کړې ما خو ته یې ګیرې وي په جواب کې دې راته څه وي چې تا به انجام څه وي ګوره زه یې ته یوه خبره کوم دې پورې موله یوه خبره راویاده شوه په کورون چې داسې خبره ده خو که په تو اثر کوي اوس کېدی شي اوس مثال خبره ده که نه چې د الله ته خوښ یې زه څوک یم چې زه وایم چې نه که نه ته خو ګناهګار یې دې موله یې چې تا انجام څه دی دو مولا اوس سبق رو کوي ګوره مو خبره واوره دواړو له یم مو مشران یو مو د پلور په ځای نارشته مو د ټر چر نیکه په ځای یو په کورون شکر وباسو چې زه سره کښېنم کنه خلک یایي چې یاره دا وګوره د مشرانو سره کښېني نو زه یم چې زه به مشرانو نه څه زده کړم خاورې به یې زده کړم هغه چې روشم دی مولا روزانه دا یایي ته انجام به څه وي زه یې ته یوه خبره کوم په یو کلي کې داسې کار وکړه نه چې په جومات کې ډېر بدعمله سړی مړ شو د کیسه واورو په کوم کلي د کوس کلي کې چې په کوس کلي کې سړی مړ شو که نه نو په جومات کې مړ شو ډېر بدعمله سړی و خلک روغون شو چې وایي دا بدعمله سړی او په جومات کې مړ دی نو هغو څه چل وکړو هغو ښه ټول روغون شو په درناوي جنازه وکړه ته په الله عمل وکړه چې جنازه یې وکړه په همدغه ورځې باندې بل سړی مړ هغه چېته مړ خبر یې نیک سړی او په شرابخانې کې مړ چې خلکو بس کله چې مړو په شرابخانې کې بس بد ځای کې خبره واوره په خبره کې راټوپ مه وایه کنه قسم په قرآن چې په دې ګوتر ټوپ کوم خبره مې واوره چې په شرابخانې کې نیک سړی مړ و چې خلکو وکتلو چې وایي ته خو نیک سړی و شرابخانې کې مړ شو نو خلک ته ټول وتښلو خلکو وی چې د خو مړه مو سره جنازه نه کوو اوس کیسې لا بویک شه نو د بدعمله سړي جنازه درنه وشوله او د نیکعمله سړي جنازه چې کومه ده نو کمزورې وشوه چې پته ولګېده نو هغه چې کوم بدعمله جومات له لوړ و نو پکې پټولو نو چې څرنګه جومات نه پکې پټولو کرنټ ورغلو وینیولو او په جومات کې مړ شو او د نیک سړي پته ولګېده چې دو په څه شي نو دا لاړو غریبو او هلته یې پر شرابخانې کې مینت یې زوري کولو چې شراب روم دي دو مسکو وی چې شراب ماسکو ما وی که شراب یې څښلو اوس یې مازغو کور خوله ته خله وخله نو خو دغه چل وکنه اوس مشر یې څه ویلی نه شم خو په توب یم څوک پلي په تاسې وي کړي وي چې شرابخانې نوم یې واغوسته نو ما ځکه هغه وکړه ما ته څه پته که نه دا پته لګوه که نه ګوره داسې کار دی که نه تو به ډېر عمر څوره وي خو یو 4 نیمې میاشتې وي یا 5 نیمې میاشتې نو په دې کې ته توبه وباسه موله مه یایه موله یې چې توبه خیري انجام څه وي الله کېدی شي چې ما ته وبخي او ده د سره ونه بخي دې ټوله څه پته لګي ما وبخي او تاسو دواړه ونه بخي بیا داسې خبره نه ده پکار که نه چاته دا نه ده بله خبره دا ده نه تا به وبخي خو تو مشکل دی لکه مطلب تو داسې خیر کارونه کړي نه دي اوس نه توبه وباسه د 4 نیمې میاشتې ته پاتې دي نو دغه دې کې لږه توبه وباسه
زه به مو بوسم حاجي ها. مولا پته ده تم ګناهګور یې چولیام نه ها. خو لږ لږ خو ګناهګور یې خدا چې ښه خبرې دی وکړه اوږي را پرېږده د ډېر څه نه د خبر کړو زه به چې مو سره ګرځې زه به یې ډېر څه نه تو خبروم ته غم مه کوه خو په چورج موټرسایکل به مې نه بوځې چې ته خدای دې په دغه موټرسایکل بم را وغورځم تو خو زه غر ته مې دې مخې مې مردون له بوځي چې راڅه په دې چکر و چورج والا موټرسایکل دی چې هغې مخې مې راولي چورج پکې ختم چې ته په رکشې کې لاړ شو ما دو نصیحت زه دې خلکو لم کوم چې مو ګوري و تاسو دواړو لم کوم چې کله هم په چو باندې دا تصدیق مه کوو چې ته خو به ته الله نه بخي الله لوی ستر باچا دی کیدای شي چې تاسو دواړه ونه بخي ما وبخي